حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر ځای او موقعیت هم هوکړه شوې ده. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي ګوندونو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته وردانګړي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه تازه مرکه کې ویلي ارګ د سولې په مسأله کې له یو شمېر مشخصو اړخونو سره مشوره نه ده کړې، نو له همدې کبله یو شمېر سیاسي ګوندونو له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي چې لومړنۍ هوکړې ته هم رسېدلي دي. حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ د خبرو پر ځای او موقعیت هم هوکړه شوې ده چې چیرته باید ترسره شي. د په خبره طالبانو هم پوهیږي چې نظام صادق نه دی او باید د طالبانو په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. نوموړي زیاته کړې باور لري چې د حکومت له ادرسه له طالبانو سره سوله ناشونې ده، ځکه طالبان دا نظام نه مني او زیاتوي چې د حکومت تګلاره جګړه ییزه ده. د حزب اسلامي مشر ټینګار کړی چې له شته نظام سره سوله ناممکنه ده او څوک چې غواړي دا نظام پاتې شي نو د سولې په برخه کې د صادقانه ګامونه واخلي. ګلبدین حکمتیار دغه څرګندونې په داسې مهال کړي چې تېره ورځ د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د سولې په خبرو کې خپل غړیتوب رد کړ، خو وايي په فردي توګه د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. تر بلې ویډیو مو په یوه بخښونکي خدای سپارم چې رښتیا ستاسې بریا زموږ دعا.